السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې زما د موبایل ټول سیستم چې کوم دی نو دغه شان د پرو لانچر چې کوم دی کوم آیفون 11 پرو کوم موبایل چې دی د هغې لانچر چې کوم دی ما به کې ډاونلوډ کړی دی او اوس تاسو ته ښکاري زما د موبایل ټول سیټینګ چې کوم دی نو دا بالکل د آیفون 11 دی. یعنی زما موبایل چې کوم دی نو دا سمسنګ J7 دی خو په دې کې که تاسو دننه سیټینګ چیک کوئ نو دا مکمل د آیفون ټول سیټینګ دی. ورسره که تاسو به دلته بره وګورئ نو کوم چې د وای فای نشان دی یا کوم چې د بیټرۍ دی یا چې کوم سایټ ته زموږ سره د سیګنل دی د دې ټول هر څه چې کوم دی نو بالکل د آیفون دی. نو بیا چې کله تاسو څوک موبایل چیک کوئ نو بالکل به حیرانه وي چې دا تاسو په کوم سیسټم باندې د خپل موبایل نه آیفون جوړ کړی دی. نو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. تاسو ته ښکاري زما سره په دې موبایل کې سمپل دا به تاسو انسټایل کړئ. تاسو ته ښکاري تاسو ټول سیسټم ښیم چې دا به تاسو څنګه انسټایل کړئ. دا به تاسو په موبایل کې کار څنګه کوي. تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته ښکاري دا پرو لانچر دا یو دی. نو سمپل دا به تاسو په خپل موبایل کې بیا داسې اوپن کړئ او اتوماتیکلی بیا تاسو په موبایل کې کار چې کوم دی شروع کړئ. نو دغه ټوله طریقه تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن زاده هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په خپله درځي. نو سمپل تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله تاسو لاړئ نو دلته به سمپل دا اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو انسټایل کړئ. تاسو ته زه بالکل ټول سیسټم ښایم. دلته به سمپل تاسو ولیکئ پرو لانچر. تاسو ته ښکاري پرو لانچر. بیا فسټ اف آل چې په سر باندې کوم اپلیکیشن راشي نو دا به سمپل تاسو په خپل موبایل کې داسې انسټایل کړئ. او بیا که تاسو زما د موبایل کوم خپل سیټینګ چیک کړئ نو تاسو ته ښکاري په دې کې دا دومره مزاناک نه دی. دا چې کوم د J7 کوم خپل سیټینګ دی تاسو ته ښکاري کومې فولډرې په کوم ډیزاین دی یا هر څه نو دا دومره مزه نه کوي. او کوم آیفون لانچر چې کوم دی دا تاسو کله په خپل موبایل کې انسټایل کړئ نو ستاسو موبایل به ډیر زیات زبردست ښکاري. نو زه تاسو ته ښیم کله چې دا انسټایل شي نو بیا زه تاسو ته دا ښیم چې دا تاسو څنګه په خپل موبایل کې دغه شان ټول سیټینګ چې کوم دی به تاسو آیفون ته اړوئ. نو کله چې دا تاسو انسټایل کړو نو سمپل تاسو ته ښکاري زموږ سره دا دلته راغی. نو زه به سمپل اوس په دې باندې کلیک واخلم دا به زموږ سره داسې اوپن شي. چې کله دا اوپن شي نو اتوماتیکلی دا به تاسو په موبایل کې کار شروع کړي. تاسو ته ښکاري د موبایل ټول سیټینګ چې کوم دی دا به اتوماتیکلی د آیفون 11 پرو په شان شي. تاسو ته ښکاري دلته شو. اوس دلته موږ یو اپشن راکړو گو اټ. نو سمپل په دې گو اټ باندې به بیا کلیک واخلئ. بیا چې کوم دی بیا په گو اټ باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري دلته پرمیشن چې کوم دی دا به تاسو دې له ورکړئ. نو تاسو ته ښکاري اتوماتیکلی دا به تاسو دلته یو ځای له بوځي. تاسو ته ښکاري الاو پرمیشن دا به دلته داسې آن کړئ. بیا واپس چې کله تاسو خپل موبایل ته راشئ او تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته وګورئ نو بالکل د آیفون 11 پرو ټول سیټینګ دی او ډیر زیات مزه چې کوم دی دا به تاسو په موبایل کې کوي. تاسو ته ښکاري ټول سیسټم چې کوم دی بالکل د آیفون دی. نو تاسو ټول ملګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو په کوم سیسټم باندې د خپل موبایل نه آیفون ټول سیټینګ چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. حکومت ګورو دا د نوې ویډیو لایک کړئ. چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.